واه راشد خان د خلکو له نیوکو وروسته را میدان ته شو. افرین دی وي او پتا دی وي دا چې راشد خان څه وکړل هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه کې یو انځور خپور کړی او دې انځور سره یې لیکلي دي چې موږ له ټولو انسانانو سره مرسته نشو کولی خو خامخا له یو شمېر سره د مرستې توان لرو. زه راشد خان به په دغو سختو حالاتو کې له خلکو سره مرسته کوم او دا زما مسؤلیت دی. مونږ به هغو خلکو او بېوزلو سره چې د اوبا له کبله اقتصادي زیانمن شوي د باندې نشي وتلی او په کورونو کې دننه دي د اړتیا وړ او ضروري توکو مرستې برابروو او رسوو. زه له ټولو لوبغاړو، سوداګرو، سیاسي او ملي شخصیتونو څخه غواړم چې په دغو سختو شرایطو کې د خلکو لاس ونیسي او له خلکو سره مرستې وکړي. د بل سره په مرستې سړی لا شتمن کیږي او زړه لا غني کیږي. په مرستې سره مو شتمني نور هم زیاتیږي. نو آفرین دی وي او پتا دی وي راشد خان. نو دوستانو که تاسو د راشد خان مینوال یاست او په دغه کار یې خوشحال یاست نو لاندې په کمنټ کې یو ښکلې جمله ورته ولیکئ. تر بیا بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد.